د طب له نظره د سهار وختي پاڅېدلو مهمې ګټې. دا یو منل شوی حقیقت دی. پر هغه څه چې اسلام ټینګار کړی هغه د بشر په ګټه وي. د اسلام مبارک دین خپل پیروان د شپې وختي ویده کېدو او سهار وختي پاڅېدو ته هڅوي، لکه چې الله تعالی فرمایي ژباړه او د سهار لمونځ ادا کړئ ځکه دا د شپې او ورځې د ملایکو د حاضرېدو وخت دی. همدارنګه د اسلام ستر پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ژباړه د سهار 2 رکعته لمونځ له دنیا او هغه څه چې په دنیا کې دی غوره دی. همدارنګه په بل ځای کې بیا داسې فرمایي زما د امت په وختي پاڅېدلو کې برکت اچول شوی. سهار وخته پاڅېدل انسان ته څه ګټه لري؟ لومړی، سهار وخته پاڅېدل د انسان عصبي فعالیتونه تقویه کوي. د لمر ختلو مخکې سهار وخته په هوا کې د ګټورو غازونو فیصدي زیاته وي، خو د وخت په تېرېدو سره په ورو ورو کمیږي تر دې چې د لمر ختلو وروسته په مکمله توګه له منځه ځي. روغتیاپالان وایي دا ګټور غاز د انسان عصبي سیستم، فکري، ذهني او عصبي فعالیتونو ته تقویت ورکوي او په دغه وخت کې د انسان فکري او بدني قوه خپل عظمي حد ته رسېدلی وي. ځکه کومه خوږه وږمه چې سهار وختي لګیږي د هغې مثال بل وخت نه لیدل کیږي. دویم، سهار وخته پاڅېدل د ورځني فعالیت ښه وي. د لمر ختلو پر وخت د لمر رنګ سوروالي ته نږدې وي او دا معلومه خبره ده چې سور رنګ د انسان کار او فعالیت ته هڅوي او په دې وخت کې د لمر وړانګې په بدن کې ویټامین ډي هم جوړوي. دریم، سهار وخته پاڅېدل له ناروغیو مو ژغوري. سهار وختي پاڅېدل د انسان په زیات خوب باندې له عادت کېدو څخه ساتي. څېړنو ثابته کړې هغه کسان چې په دوامداره توګه ډېر خوب کوي د زړه په ناروغیو د اخته کېدو زیات چانس لري، ځکه په دې وخت کې انسان زیات وخت ساکن یا بې حرکته وي چې په پایله کې د وینې په رګونو کې غوړ مواد رسوب کوي، د وینې فشار لوړیږي او د زړه د رګونو د بندېدو له امله زړه له ناڅاپي حملو سره مخ کېږي. څلورم، سهار وخته پاڅېدل بدن ته انرژي ورکوي. ډاکټران وایي کورتیزول هغه ماده ده چې د بدن د فعالیت کچه زیاتوي، په وینه کې د قندونو اندازو لوړوي او بدن ته انرژي او قوت ورکوي. دا ماده سهار وختي په بدن کې خپل لوړ حد ته رسیږي. د معلوماتو له کتو او اورېدو مو یوه نړۍ مننه. که زموږ چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی، چینل له سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ.